Science او ماشومان مځکه او د جاذبې قوه. موږ ته ساینسدانان وایي چې مځکه لکه ګند ګردی ده، سیده او هواره نه ده لکه د کاغذ ورقه. تاسو به نو وایاست چې موږ خو چې پر مځکه په پښو روان یو او یا موټر و موټر سایکل چلوو او یا هم ریل ګاډۍ وینو، نو دوی خو ټول پر سیده او هواره مځکه روان وي، نو کومه دی چې مځکه ګردی ده؟ د مځکې ګردیوالی موږ ته د هغو عکسونو څخه معلومېدلی سي چې په فضا کې فضانوردانو یا سټلایټ اخیستې وي. په هغو عکسونو کې معلومیږي چې مځکه ګردی ده. موږ که په سمندر کې روانې کښتۍ ته ښه سم متوجه سو، نو ګورو چې کښتۍ تر یو وخته موږ وینو، خو په آخر کې هغه زموږ له سترګو او نظر څخه ورکه سي. دا ولې؟ دا په دې چې مځکه ګردی ده او کښتۍ د مځکې لاندې حصې ته کښته سي. مثلا موږ د مځکې پر یوه وچه ناست یو او په اوبو کې کښتۍ وینو. کله چې کښتۍ روانه سي، نو لږ وروسته زموږ له سترګو څخه نهامه سي. دا په دې زموږ له سترګو څخه نهامه سي چې کښتۍ د مځکې لاندې خواته تاسي. بل مثال یې د دشت دی. موږ که په یوه دشت کې ودرېږو او شاوخوا وګورو، نو تر یو ځایه ریګ او دشت وینو، خو وروسته هیڅ هم نه وینو. دا ولې؟ راځئ دا مثال هم په تصویري بڼه وګورو. مثلا زه په یوه دشت کې کښېنم او مخامخ ګورم. کله چې ګورم، نو صرف دشت او ریګ وي، بل هیڅ شی نه وینم. دا په دې زه بل شی نه وینم چې مځکه کت سوې ده او نور شیان ټول د مځکې په هغه ګردی حصه کې دي. تاسو به نو وایاست چې مځکه چې ګردی ده، نو دا انسانان، حیوانان، موټران او کښتیانې ولې له مځکې څخه نه لویږي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. هغه په دې دا ټول شیان نه لویږي چې مځکه په خپل مابین کې یو قوت لري چې هر شی وځان ته کشوي. دې قوت ته موږ د جاذبې قوه او په انګلیسي کې ګراویټي وایي. تاسو ګورئ له طیارې څخه چې څوک کاغذونه راواچوي، هغه ولې مځکې ته رالویږي؟ هغه په دې چې د مځکې د جاذبې قوه یې ځان ته کشوي. که د مځکې د جاذبې قوه نه وای، ټول شان به په هوا کې ګرځېدلی. باران، واوره او ژلۍ چې له اسمانه رااوري یا رالویږي، هغه په دې رالویږي چې په مځکه کې د جاذبې قوه ځان ته کشوي، لکه عین روبا. نو اوس به پوه سوي یاست چې کله چې موږ د یو لوړ ځای څخه یو شی راوغورځوو، هغه ولې دغسې ژر مځکې ته را روان وي؟
هغه په دې چې په مځکه کې د جاذبې قوه یا ګراویټي یې ځان ته کشوي. تاسو ته به حتما دا سوال در پیدا کیږي چې ګراویټي یا د جاذبې قوه اول چا پیدا کړه یا اول چا کشف کړه؟ دا ډیر ښه سوال دی. ګراویټي یا د جاذبې قوه د انګلستان یو ساینسدان او فیلسوف سر ایزاک نیوټن په 1666 میلادي کال کې کشف کړه. د هغه په اړه یوه کیسه ډیره مشهوره ده. وایي یوه ورځ نیوټن تر درختي یا ونې لاندې ناست و او استراحت یې کاوه. په دې وخت کې د ونې له شاخلو څخه د نیوټن پر سر سیب راولوېدی. سیب د نیوټن سر ډیر ورخوښ کړ. هغه و چې په دې اړه یې ژور فکر وکړ چې سیب چې کله د درختې له شاخلې څخه جلا سو نو ولې سده پر مځکه راولوېدی او ولې په هوا کې دورې هورې نه سو؟ له همدې ځای څخه و چې نیوټن په دې اړه په ساینس کې ډیر تحقیقات او ریسرچ وکړ، تجربې یې وکړلې او په آخر کې ګراویټي یا د جاذبې قوه کشف کړه.